ستړي مشئ ورځ مو په خیر. د شمشاد یو ساعته خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د سړک له سره ګڼه ګوڼه کموي. کابل ښاروالۍ یوه هوکړه لاسلیک کړه چې له عامه لارو غرفې امنیتي ارګانونه څه نه وایي. د کابل ښار خیرخانې سیمه کې ځانګړو ځواکونو یو سیمه ییز قومندان وژلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. زه سونیا نیازی یم. کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې ختمولو په موخه لاس پلورونکو ته بدیل ځایونه ورکړل کیږي. کابل ښاروالۍ په پام کې لري چې له ښاره ټول لاس پلورونکي ټول او ځانګړي ساحې ته انتقال او غرفې کیږدي. کابل ښاروالۍ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت له وزارت سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د ښار 20 سلنه غرفې د شهیدانو او کورنیو معلول وګړو ته ویشل کیږي. کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې یو لامل همدا لاس پلورونکي دي چې بې نظمي رامنځته کړې او عمومي سړکونه یې نیولي دي. اوس کابل ښاروالۍ د کورنیو چارو وزارت په مټ پلان لري چې د ښار له ټولو برخو لاس پلورونکي ټول او د ښار په ځانګړې برخه کې ورته د غرفو ایښودلو لپاره ځمکه ورکړي. شهر کابل به همکاری بسیار تنگاتنگ و گرم نهادهای محترم امنیتی برنامه بسیار بزرگ شروع کردن به خاطر تنظیم دستفروش‌ها و مدیریت ازدحام شهر کابل. کابل ښاروالۍ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت له وزارت سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې د کابل ښار په هغه سیمه کې چې لاس پلورونکو ته ورکول کېږي 14 سلنه ځمکه د شهیدانو کورنیو او معلولو وګړو ته په ارزانه بیه ورکړي. مسؤلین وایي په دې سره به ښار کې ګڼه ګوڼه ختمه او خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. حقوق امتیازات شهدا و معلولین 7% مستحق میشه. یعنی اگر ما اینو سنجش بکنیم به اساس فیصدی امضای تفاهمنامه بیش از 21,000 از ورثه شهید و معلول ما صاحب کار و روزگار میشه که یک رقم درشت و یک دستاورد بسیار نیک و قابل دید است برای ما. کابل ښاروالۍ وایي ټول لاس پلورونکي به بایومتریک کړي او د ښار بېلابېلو برخو کې به ورته د غرفې ایښودلو ځای ورکړي. دا هوکړه لیک دایمي دی خو د دواړو اړخونو د اړتیا او غوښتنې پر اساس به تجدید او یا هم ځنډېږي. زابل کې ګمرک نشته او سوداګر اړ دي چې د زابل توکي لومړی کندهار کې ګمرک کړي او بیا یې بیرته زابل ته راوړي. ځینې کړۍ شته چې زابل کې د ګمرک جوړولو مخه نیسي او له همدې لارې یې د عوایدو فرار او سرغړونو ته لار برابره کړې. فیصل ځلان چې د زابل ښار یوې دروازې ته تللی هلته یې لیدلي چې په قاچاقي ډول څاروي او غوښې له ډیورنډ کرښې را انتقالېږي چې د صحت تضمین یې هم نشته. د زابل پولیسو سره یو ځای د کار کمربندي سیمو ته ځو چې څه پیدا کولی شو. په څارویو بار دا موټر له ډیورنډ کرښې هغه اړې څاروي را انتقالوي چې پولیس یې قاچاق بولي. د دوی نور همسفره موټرونه لرې په تمه پاتې کېږي چې لومړنی موټر په معامله وکړي. دا مې ویش بارډر نه را بار کړ. کوم ځای نه؟ ویش بارډر نه را بار کړ. اجي نور څومره موټرونه یې شاته موټرونه شته ګوته میرا مولور دی الته. اکثریت موټر د پرشین لري د ګمرک روان د مسله روان د قاچاق په شکل باندې قاچاق نو دوه ګاډي نو بلځګل ته درې بلځګل ته دوی نه ډیورز مخکې ته دوه ځای وسمه چې ته یې د شپه لرالې مسله ولا پولیس په قاچاقي څارویو بار موټر نیسي د زابل مستوفیت ته سپاري. دا چې زابل کې ګمرک نشته هغوی د کندهار ګمرک ته لیږي. هغه چې کوي بیا د ایمیل د لارې سره موږ ته جواب راکوي او دغه مربوط که چیرې درسته وو اجازه ورته ورکړو که چیرې نه وه بیا بېرته انتقالوئ. په قاچاقي ډول د څارویو انتقال سوداګرو ته په لوړه بیه تمامیږي. دوه پارچې په لاس لري چې په یو موټر باندې ترې شاوخوا 600,000 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. دا 12 دانې 18,000 روپۍ دی. یو دانې پر لکه 10,000 روپۍ دا ما کلدارې ورکړلې. دا د دې واړې خرچه چې یا بوس را کړي یا چوکر را کړي یا د واړې کمیستون پرچه مې کړي دغه دې خرچې دی رانه کټ کړي. دا کوم ځای پرچه ده؟ دا د ویش بارډر د واړې پرچه ده ګمرک کې. دا کمیشنکار پرچه ده. کمیشنکار پرچه ده. پرچه که دیسی او باید د ګمرک ولا ونیوي شي باید کمیشنکار ونیوي شي چې میڅ غلطي ولکه ته میک ته وایي چې د پرچه اصلي دي یلته دیسی دي دیسی کار په میګ نه ویل کوي. د زابل امنیه قومندانۍ خپله هڅه کوي چې ناصحت شوي قاچاقي مالونه ونیسي. خو دا چې زابل کې ګمرک نشته جدي ستونزه یادوي.
دلته څو وارې وعده شوې ده چې باید ګمرک جوړ شي، خو نه پوهېږم چې کوم ملحوظاتو له وجې نه جوړېږي. نو یو هم دغه د ګامېش موضوع ده. تاسو وینئ چې موږ خپله پولیس ته وظیفه ورکړې ده چې هېڅ قاچاقي مال د دغه ځای نه تېر نه شي. ولې زابل کې تر ټولو همدا پوښتنه ده چې دا ولایت ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت دی، خو ولې ګمرک نه لري؟ په دغو لارو راتلونکي مالونه او توکي د کندهار ګمرک ته ځي او بیا له هغه ځایه بېرته د زابل له لارې نورو ولایتونو ته انتقالېږي. زابل کې په قاچاقي ډول د څارویو انتقال کې ډېرې پیسې ښکته پورته کېږي او د ځینو کړیو ښه ساعت پکې تېر دی. ویل کېږي له کابل سربیره د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې هم جنایتي ستونزې ډېرې شوي دي. په ښه بیلګه یې زابل نه بلخ په بخښنې سره بلخ ویلی شو. په همدې تړاو دی چې بلخ کې امنیتي وضعیت څنګه دی، زموږ همکار ښاغلی جاوید واک سره دی. ښاغلی جاوید زما غږ لرئ؟ سلامونه ستړي مشر. ښاغلی جاوید په بلخ کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ سلامونه لومړی تاسو ته بیا ټولو اورېدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویلې بلخ په دې وروستیو کې د هېواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته امنیتي پیښې جنایي جرمونه زیات شوي دي. تېره ورځ موږ په همدې تړاو یو ریپورټ درلودله بلخ نه، د بلخ چمتال چاربولاک او دولت آباد ولسوالیو ځینې قومي مشران سپینګیري مدني فعالان دوی په ولایتي شورا کې راټول شوي او په خپلو سیمو کې د روانو جګړو په اړه اعتراض درلود. د بلخ سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې ځانګړی د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې د حکومت د مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، عامو خلکو ته پکې تلفات اوښتي دي. د بلخ ولسونو هم چې کله اعتراض کړی و 2 ورځې وړاندې، د دوی غوښتنه هم دا وه چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د عامو خلکو مال او ځان ته پام وکړي او همداراز دوی ته د تلفاتو له اړولو ډډه وکړي. په بلخ کې د ناامنۍ او اصلي لاملونه څه شی دي؟ لومړی خبر خو دا ده چې دلته هم د هېواد د نور ولایتونو په څېر طالبان فعال دي، فعال مرکزونه لري. د ځینو ولسوالیو ډېرې برخې د هغوی په لاس کې دي. د بېلګې په ډول د بلخ چمتال ولسوالۍ یادولی شو، چاربولک ولسوالۍ یادولی شو، دولت آباد، د شولګر ولسوالۍ ځینې سیمې، همداراز شورتیپا او ځینې نور ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې ډېره برخه یې پکې د طالبانو تر ولکې لاندې ده یا پکې طالبان نفوذ لري، یا هم ځینې ولسوالۍ پکې داسې دي چې دا ډېر د ناامنۍ راپورټونه ورنه راځي، لکه چمتال او چاربولک د دې یوازې ویلی شو هغه ودانۍ د حکومتي ځواکونو لاس کې دي د ولسوالۍ، نو ټولې سیمې د طالبانو لاس کې دي. نو د جګړو ستر لامل دغه وسلوال طالبان دي، ترڅنګ یې په ځینو ولسوالیو کې سیمه ییز قمندانان پخواني زورواکي نامسؤول وسلوال هم د ناامنیو او د وضعیت د خرابېدو لامل شوي دي. ښاغلی باغ قیصري بیرته بلخ ته راستون شوی او که نه؟ د هغه په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات لا هم نشته. امنیتي ادارې، امنیتي چارواکي رسنیو ته په دې تړاو څه نه وایي او هغه موضوع تر ډېره یو ډول پټه ساتل شوې ده د رسنیو او خلکو له سترګو نه. خو د بلخ د امنیتي سرچینو په حواله موږ ویلی شو چې څه وخت وړاندې موږ ورسره خبرې کړې وې. هغوی ویل چې قیصري په جوزجان کې دی، هلته اوسېږي. دا چې بلخ ته راستون شوی که نه، په دې تړاو تر اوسه پورې رسمي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلی باغ د قیصري نه وروسته په بلخ کې په نورو زورواکو باندې هم عملیات شوي او که نه؟ که موږ راشو دې ته، په ټوله کې بلخ د هېواد هغو ولایتونو په ډله کې راځي چې دلته
نامسؤل وسلوال پکې فعال دي، په ځانګړي ډول په نامنۍ کې ډېر لاس لري. د حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې رامنځته کېدو برخه کې دغه ناقانونه وسلوال ډېر لاس لري او تر ډېره پورې دوی په یو شمېر ګوندونو پورې، همداراز یو شمېر سیاسي ډلو پورې، پخواني جهادي قمندانانو پورې تړاو لري. تر دې بلخ کې نظر دا دی چې د قیصري مسله د جرایمو ترڅنګ سره دي چې خو جرایمو تورن و خو دلته له دې ځای ورته کتل کېږي چې هغه موضوع ته ډېره سیاسي رنګ درلودو. هغه دلته ځینې سیمه ییز حریفان درلودل چې د هغو سره د ټکر له امله دغه ډول وضعیت رامنځته شو. په دې وروستیو کلونو کې یا په وایو په دې وروستي یو دوه کال کې موږ پرته د قیصري په ضد چې یو عملیات ترسره شول، له هغه نه بغیر د زورواکو په وړاندې د کوم دغه زورواکو په وړاندې چې هغوی په نامې کې ښکېل دي، د هغوی په ضد باندې د کوم ځانګړي عملیاتو یا د اقداماتو شاهدان نه وو. ښاغلی واک، بلخ کې ویل کېږي چې د نامنیو زیاته پړه پر نامسؤلو وسلوالو باندې اچول کېږي، نو دا خبره تر څومره دقیقه ده ستاسې په نظر؟ لکه مخکې چې ما وویلې، که موږ راشو ولسوالیو ته، د بلخ په نامنو ولسوالیو کې تر ډېره پورې طالبان فعال دي. مثلا د بیلګې په ډول یادوی شو د مزار شبرغان لویه لار، د مزار سمنګان لویه لار په اوږدو کې طالبان فعال دي. هغوی دغلته کنټرول لري او د سیمو د نامنۍ یا د جګړو ډېره برخه هغوی ته ورګرځي. خو بېرته که موږ هغو ولسوالیو ته چې هلته طالبان ډېر فعال نه دي، سیمه ییز رقابتونه موجود دي، هلته راشو نو هلته ویلی شو چې سیمه ییز زورواکي نامسؤل وسلوال پکې زیات فعال دي. په دې وروستیو کې موږ د دې شاهد یو چې په مزار شریف ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوي دي او تر ډېره په دغو پیښو کې پړه هم همدغه ناقانونه وسلوالو ته وراوړي چې هغوی واک صاحب، که په لنډه توګه راته ووایې حکومت په دې برخه کې له تر اوسه څه کړي؟ حکومت د تل په څېر وایي چې دوی د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره پلانونه لري، عملیات لري. دا اوس هم چې زه تاسو سره غږېږم د بلخ په کشندي او زارې ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد تصفیوي عملیات روان دي. همداراز د مزار شبرغان لویه لار کې هم ځینې پوستې ایجاد شوي، خو تر ډېره پورې په امنیتي وضعیت باندې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو باندې مثبت تاثیر نه ده کړی. په ټوله کې حکومت ژمنه کوي چې د تل په څېر چې دوی به امنیتي وضعیت کابو کوي او د خلکو سره او مال به خوندي کوي. ډېره زیاته مننه واک صاحب. زمونږ همکار جاوید واک د زابل نه له موږ سره و، د بلخ نه د بلخ په اړه یې موږ ته معلومات راکړل. کابل ښاروالي د سړکونو په پاکولو شروع وکړه. د تېرې شپې راهیسې درندې واورې د کابل ښار سړکونه ډک کړي او اوس ښاروالي د سړکونو په پاکولو کار پیل کړی. د نورو عادي ورځو په پرتله نن د کابل پر واټونو د موټرونو تګ راتګ کم و. موټر چلوونکو ته د کابل ترافیکو ریاست توصیه دا ده چې تګ راتګ کې د پام کوي او خپل موټرونه له تخنیکي پلوه په ژمنیو وسایلو سمبال وساتي. که د سولې خبرې ناکامې شي، طالبان به هوایي دفاعي سیسټم ترلاسه کړي. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، که تر راتلونکي پسرلي او یا اوړي پورې د طالبانو او امریکا خبرې وروستۍ نشي او افغان سیاستوال ملي ګټو ته په کتو اجماع ته ونه رسیږي، طالبان به هوایي دفاعي سیسټم ترلاسه کړي. نبیل زیاته کړې چې دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې د خبرو له ناکامېدو وروسته طالبان هوایي دفاعي سیسټم ترلاسه کړي. د نبیل په باور چې د طالبانو لوري د یاد سیسټم ترلاسه کول به په افغان جګړه کې هغوی لپاره د لوبې بدلونکی وي. هغه ټینګار کړی چې افغانان باید ملي ګټو ته په شخصي ګټو ترجیح ورکړي او پر ولسمشر یې نیوکه کړې چې تر اوسه د ملي اجماع په جوړولو کې پاتې راغلی دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د مشورو په پلمه درېدلې خبرې بیا پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ به دا ځل خبرې ممکن د هوکړې د لاسلیک او ځای په څرنګوالي پیل شي. امریکایي څېړونکو په دې باور دي چې افغانستان کې د امریکا نظامي حضور وضعیت پیچلی کړی ده. څه د پاسه 3 اونۍ وروسته امریکا او طالبان بیا د قطر په میز د سولې خبرو ته سره کیني. د همدې لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا استازی دوحې ته تللی. په باګرام هوایي ډګر د طالبانو له ډله ییز برید وروسته امریکا د طالبانو سره خبرې د سلا مشورو لپاره ودرولې، خو پوښتنه دا ده چې نوي مذاکرات که پیل کیږي په کومو موضوعاتو به تمرکز ولري. که چیرې شروع کیږي او بیا د مذاکرات پای ته رسیدلي دي نو صرف په دې باندې به خبره کیږي چې چیرته مسوده لاسلیک سي، د کانفرانس چیرته جوړ سي، په کوم ملک او څوک پکې برخه واخلي او څوک تضمین وکړي، په دې باندې به خبره وي، نورې خبرې به نه وي. امریکایان چې اوس له ایران سره په سیمه کې تازه په ښکاره جګړه کې ښکیل دي، باور کیږي چې امریکا به د دې لپاره خبرې تیزې کړي چې د نړۍ پام له ایران افغانستان ته واړوي. د قاسم سلیماني وژنې د نړۍ زیات پام ایران ته اړولی او باور کیږي چې سیمه کې به کړکېچ زیات شي. خو امریکایي کارپوهان وایي امریکا باید افغانستان کې د سرتیرو د رایستلو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. افغانستان کې د امریکا نظامی حضور وضعیت لا پیچلی کوي. امریکایي مشران باید هڅه وکړي چې د خپلو سرتیرو رایستلو لپاره په افغانستان کې د ښکیلو لوریو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي ملموسه پایله یې نشته چې د دې پروسې په بریا باور زیات شي. د سولې پروسه سره له دې چې نږدې ښکاري بیا هم ورته افغانستان کې د شک او دسیسې په سترګه کتل کیږي. هدف دوی خاص شیان دی. یو د امریکا د شتون په افغانستان کې په طالبانو باندې کوشش داسې معنا ورپې وکړه چې طالبان د دې شتون په افغانستان کې ومني تر ډېره پورې. دا یوه خبره ده. دویم امریکا غواړي چې طالبانو له لاسه نه ورکړي. دا د دوی لپاره د آینده د روسانو لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره ډېر مهم خلک دي. اوس په افغانان په تمه شي چې د سولې د خبرو پایله څه راوځي. افغان حکومت شرطونه دوی سره مخامخ خبرې او وربند اعلان دی چې طالبان باید اقدام وکړي، خو طالبانو دواړه موضوعات په نه ځواب کړي او ټول انتظار امریکا سره تر هوکړې تړلی دی. د کابل خیرخانې کې تېره شپه ځانګړي عملیات شوي چې 15 کسان پکې وژل شوي دي. د پیښې شاهدان وایي تېره شپه پر یوه کور عملیات شوي چې په پایله کې جهادي قمندان امیر ستار له خپل زوی او 3 نورو کسانو سره وژل شوی دی. په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو 2 نور کسان له ځان سره بیولي دي. ملي امنیت، کورنیو چارو او دفاع وزارت د دې عملیاتو په تړاو سندې ویلي. د پکتیا پولیسو هغه کس نیولی چې 2 کاله وړاندې یې خپله مور په ډزو ټپي کړې وه او یو بل کس یې وژلی و. د پکتیا پولیس وایي د وینودین په نوم کس 1496 کال کې ډزې کړې وې او بیا تښتېدلی و. د پکتیا امنیه قمندان عثمان جانباز وایي د تورن کس دوسیه به تر بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د کونړ پولیسو زیات شمیر چاټراش نیولي چې له کونړ قاچاق کېدل. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي تېره ورځ یې 10 قاچارو باندې بار چاټراش نیولي چې په قاچاقي لارو ننګرهار ته انتقال کېدل. د کونړ امنیه قمندان شفیق الله سهار وایي چاټراشو په تړاو یې 3 کسان نیولي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. 350 سلیپره په نورګل ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د هیواد په لویدیځه څنډه نیمروز کې د افغانۍ پر ځای ایراني تومان کاریږي. هلته جالبه دا ده چې آن د واده پر مهال ولور هم په تومان دی او زوم اړ دی چې د پیغلې کورنۍ ته تومان ورکړي. نیمروز کې هیڅ داسې اقدام نه ښکاري چې له مخې به یې د تومان پر ځای افغانۍ رایج شي، خو د افغانستان بانک پلان لري چې نیمروز کې هم کمپاین پیل کړي. د هیواد لویدیځ ولایت نیمروز چې ایران سره پوله لري د افغانیو پر ځای تومان کاریږي او ان ځینې ماشومان خو یې بیخي افغانۍ نه پیژني. د نیمروز یو شمېر اوسېدونکي وایي په یاد ولایت کې د ښځې له ولور څخه نیولې بیا د کور ټوله اړتیا په ایراني تومان پوره کوي. چې په موږ کې یا د ایران روپۍ یا د پاکستان روپۍ چلیږي، قیمت مو د افغانۍ دی، خپل د ځان د وطن د تجارانو قیمت د افغانۍ راته کوي، خواري مو د تومنو د کالداري ده. هغه هم د ارزښه ووتله، یاد یې کلوخت افغاني چې دا مسلمانان
د یو ګولیسي او یا د تومنو که هزارې دا خلکو دې ته دغه ورکړی دی اولیت ورکړی دی چې دلته باید په تومن سودا وشي دا د اول له سره څخه داسې نه ده چې د نن څخه دی د اول له سره څخه دا په دې ښار کې مروج ده د تومن راکړه ورکړه حتی که درته وایم د زوړو د یو زوړو د رانیولو بیا د ښځې تر ولوره پورې ټول په تومن دی ای کاش موږ د خپل مملکت د پیسو څخه استفاده کولی ډېر به ښه وی ضرر به مونږ نه لیدلی د نیمروز صرافان نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په ګډون محلي ادارې هم د افغانیو د ترویج لپاره په یاد ولایت کې کار نه دی کړی. صرافان نیوکه لري چې د افغانستان بانک ترڅنګ نور خصوصي بانکونه له دوی څخه وړې افغانۍ نه اخلي او د غټو بانک نوټونو غوښتنه کوي. از اونجایی که تومن به اینجا زیادتر مروج است به خاطر اینکه یک ولایت مرزی است ولی تقاضای ما از ارگانهای زیرربط و ارگانهای محلی است که باید تومن اینجا مروج زیاد نباشه پول افغانی که هویت ملی ما را تشکیل میده باید اینجا چلش داشته باشه. افغانی دا 50 ناچاله دي که ناچاله دي موږ د دې اعلان کې چې وایي نه خو صدی افغانستان بانک نه غواړي هېڅ بانک نه غواړي که شخصي که دولتي شلی نه غواړي صدی نه غواړي ازاریان و پنسدیان دا د بانک غبض دی په دغه غبض کې نه قبلوي چې موږ دا تحویلوو نه قبلوي. د نیمروز والي سید ولی سلطان بیا په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي خو د افغانستان بانک مسؤلین چې د افغانیو د ترویج لپاره یې هڅې پیل کړې ډاډ ورکړ چې ژر به نیمروز ولایت کې هم د افغانیو د دودولو لپاره اقدام وکړي. نیمروز مرکز زرنج هغه ولایت چې افغانۍ لا هم پکې نه ده ترویج شوې او له تېرو 10 کلونو راهیسې په ایراني تومن باندې راکړه ورکړه کوي او حتی ماشومان هم افغانۍ نه پېژني. عبدالصمد وکیل شمشاد تلویزیون نیمروز. قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیلېدونکي دي. دا بحثونه د مشورو په پلمه ځنډول شوي وي چې ګواکې طالبان اوربند وکړي او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. په همدې تړاو د سولې فعال سمیع الله پیوند له موږ سره دی. ښاغلی پیوند تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه. پیوند صاحب په قطر کې بیا بحثونه پیل کېدونکي دي. ستاسو په نظر دا ځل به دا بحثونه تر کومه ورسیږي؟ ډېره زیاته مننه. دا ځل بحثونه له تېر نه متفاوت دي او فکر کوم هغه ټول مسایل او موضوعات چې د اختلاف وړ ټکي وو هغه حل سوي دي. دا ځل که مذاکرات پیلېږي او انشاءالله پیلېدونکي دي یوازې به د توافقنامې پر لاسلیک باندې د ځای پر څرنګوالي باندې او د غونډې د ځای پر انتخاب او همدا ډول په نور اړوند ترتیباتو باندې بحث کېږي او هغه مسایل چې هغه د اختلاف وړ ټکي وو هغه فکر کوم د حل ته رسیدلی دي او په هغه باندې بحث پای ته رسیدلی. طالبان ولې هر ځل اوربند ردوي؟ ځینې دا جګړه له اوله سره ډېره زیاته پیچلې او ډېره زیاته سخته وه. په همدې تړاو باندې همدا ډول سوله هم همدغسې سخته او پیچلې ده. یو ډار فکر کوم چې طالبانو درلود هغه د اوربند نه څو ډاره ودي. یو د دوی د جنگ لیکي یا د دوی جنګیالي وو په تېر اوربند کې چې درې ورځنی اوربند و هغه ښارونو ته راغلل او دغه ټولنې سره بیرته مدغم شول او د جګړې حالت بیرته یعنې دوی به ډېر ډارېدل چې چېرته اوربند دوامداره سي او محاله سي د جنګیالیو لیک یا د جګړې لیکي د دوی چې هغه شړېږي. یو دا مسله وه. دویم دا مسله زه دوی له دې ډارېدل چې که اوربند وکړي کېدای سي ځینې نورې ډلې چې هغه دلته تروریستي ډلې دي فعالیت کوي د سولې د مسلې د تخریب لپاره او د روانو مذاکراتو د تخریب لپاره او د طالبانو د بې اعتمادۍ لپاره چې هغه بې اعتماده وښیي یا داسې وښیي چې طالبان یوه ډله نه ده یو واحد ځواک نه ده یا د سولې د تخریب لپاره ځکه دا ډېره اسانه ده. اوس بدبختانه په افغانستان کې چاودېدونکي توکي تخریبي شیان او داسې منفجره توکي ډېر په اسانه پیدا کېږي او هر څوک دا کار کولی شي. نو د دې لپاره چې د سولې مسله تخریب نه سي او مذاکرات او دا مسایل تخریب نه سي او په لوی کې چې د سولې بحث ډېر مهم دی د افغانانو لپاره دا تخریب نه شي دوی دغه مسله بحث کوله او ډېره مسله چې وه د خپل منځ کې د بې باورۍ او د لیکو د شړېدو مسله ډېره زیاته مهمه وه د طالبانو په لیکو کې. نو دوی ځکه بار بار د اوربند مسله ردوله.
پیوند صاحب د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته د سولې په تړاو رسیدلې. په همدې وخت کې امریکا د ایران یو جنرال نښه کړه او ویې آیا ستاسو په نظر د هغو وژل کېدل به د افغان سولې خبرو باندې زیانمنې کړي او که نه؟ ښه زموږ سوله خو په سیمه کې له ټولو هېوادونو سره تړلې دا به بدبختي وي ځکه زموږ مسله هم له پاکستان سره تړلې هم ایران سره هم له روسیې او هم ټولو ګاونډیو او سیمې هېوادونو سره زموږ مسله دومره پیچلې او سخته ده چې موږ هممهاله باید له دې ټولو هېوادونو سره هم خپل مسایل حل کړو هم جوړجاړی ورسره وکړو هم باید له دوی سره ډېره نرمه غاړه یوسو. بدبختانه ایران هم لکه پاکستان په افغانستان کې په ډېرو بدو پیښو بدو فعالیتونو کې لاس لري د هغې تر شا لاس لري. د فاطمیون چې ادعا کېږي او معلومات دا دي چې نږدې 20,000 د فاطمیون لښکر دا د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې او په ځینو نورو سیمو کې فعالیت کوي. همدا ډول طالبانو د ځینو ډلو چې هغه فراه په نیمروز او په غزني په بامیان او دایکنډي په دغو سیمو کې فعالیت کوي. ایران مستقیم د دوی تر حمایت لاندې دي او د دوی ملاتړ کوي. او په دې وروستیو کې د طالبانو روابط له ایران سره ښه سوي وو. د طالبانو پخوانی مشر چې په کوټه کې ووژل څه هغه هم ایران ته تګ راتګ لري. نو له دې معلومیږي چې ایران په طالبانو باندې اثر لري نفوذ لري او دا خبرې د سولې مذاکرات زموږ یو څه له دې پیښې سره زیانمن کېدلی شي. ایران د افغان سولې په خبرو کې څه رول درلودی شي؟ ښه مخکې مې ویل چې له دوی رول دا ده چې دوی د جنګي او طالبانو د ډلو ملاتړ کوي حمایه کوي او د دوی ته ډېر زیات وخت مالي او هغه امکانات برابروي مادي امکانات برابروي. همدا ډول هغه نشي توکي چې طالبان د هغه نه حمایه کوي او له هغه نه ګټه لاسته راوړي ایران د دې لپاره د سوداګري او د راکړې ورکړې اروپا ته د هغې د لیږد کې مرسته کوي. دا هغه څه دي چې ایران کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي همکاري وکړي او همدا ډول په ډېرو نورو پیښو کې چې هغه تروریستي پیښې دي یا بریدونه دي ایران د هغې تر شا لاس لري. مثلا د غزني څو کاله وړاندې د غزني ښار باندې حمله د استخباراتي معلومات په اساس باندې د دې تر شا د ایران لاس. همدا ډول فراه جګړه چې د نږدې فراه سقوط کې د دې تر شا د ایران لاس. همدا ډول په افغانستان کې د اوبو جګړه چې د هغې تر شا د ایران لاس. نو په لحاظه کله چې تروریستي او نورو ډلو تر شا د ایران لاس وي همدا ډول د طالبانو هغه لوی حمایوي ځواک چې هغه نشهیي توکي دي په هغې کې ایران مرسته کوي خو معمولا په سوله کې د دوی رول معلوم او بارز دی. افغان حکومت د سولو خبرې لپاره طالبانو ته ورباند شرط یې ستاسو په نظر دا شرط به سم وي؟ فکر کوم د افغان حکومت دا دریځ یو څه مناسب ده ځکه که تاوتریخوالی کم نسي او په عین حال کې خبرې هم کوي او مذاکرات هم روان وي او جګړه هم وي او د جګړې شدت هم په کچه باندې وي فکر کوم دا یو ښه وړاندیز او ښه شرط ده. باید طالبان دا ومني خو که چېرته په دغه ډار باندې دا ورباند کې کېدای شي ځینې پیښې رامنځته شي هغه بې نورې بېباورۍ رامنځته کوي. ښه لار دا ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي حد اقل بریدونه باید کم کړي او تشدد باید را کم کړي. یعنې که وربند په ټوله معنا باندې وربند نه کوي خو تشدد او تاوتریخوالی باید حتما را کم کړي. بې له دې مذاکرات او بې له دې خبرې هېڅ معنا نه ورکوي. اوس چې طالبان له حکومت سره د خپل حکومت له آدرس نه کېني ستاسو په نظر داسې کومه لاره به وي چې دوی بین الافغاني خبرو ته حاضر شي؟ فکر کوم لارې نورې بدیلې لارې شته خو مناسبه لار له حکومت سره مذاکرات دي. طالبان بله داسې غوره او مناسبه لار چې هغه د حکومت بدیل اوسېږي نه لري. حکومت که هر ډول وي حکومت د یو لوی کتلې او د افغانستان د یو لوی برخې استازیتوب کوي او داسې نادیده او داسې په کمه سترګه باندې نیول مناسب نه دي او فکر کوم تر هغه نتیجه نه ورکړي چې تر څو پورې حکومت مستقیما په مذاکراتو کې همدا ډول د امریکایانو سره په دې اوسني جریان کې چې مذاکرات خبرې دي په دې کې او سره په دې اوسني جریان کې چې مذاکرات خبرې دي په دې کې او بیرته د سولې په مسله کې د هغې د حکومت شریکول نکد په دغه ډول ستا اوس روان ده او فکر نه کوم چې نتیجې ته موږ ورسوي. ښه لاره دا ده اسانه لاره دا ده
طالبان باید په دې برخه کې یو څه نرمښت وښیي او حکومت باید داسې نادیده او داسې په کمه سترګه ونه ګوري او یعنې که دوی داسې فکر کوي چې حکومت څه نه لري یا اختیار نه لري یا واک نه لري یعنې دا موږ د سولې مسلې ته نه رسوي دا لاره نور هم سختوي د حکومت شرط بیخي اساسي ده او حکومت په مذاکراتو کې باید وي او باید ګډون ولري. پیوند صاحب هغه څه دي چې خلک یې په تړاو اندېښنه لري چې ګواکې دا خبرې بیا وځنډېږي. یو تر ټولو مهم شی چې هغه د دواړو خواو اوس خو تقریبا مسله د حکومت او د طالبانو په خوا کې ده. امریکایان ډېر خپل هغه شرایط چې کوم او هغه مسایل چې کوم هغه دوی منلي. مثلا د ځواکونو وتل امریکایانو اعلان کړی چې موږ ځواکونه باسو یا نور ځینې مسایل دي چې د امریکایانو پورې مربوط دي او ناټو ځواکونو پورې. اوس مسله د حکومت او طالبانو ترمنځ ده. یو شی چې ممکن د خبرې د خلکو په باور باندې خرابې کړي یا وځنډي هغه دا ده چې دواړه باید د خپل اوسني حالت نه یا کوم دریځ چې دوی اوس لري دی باید نرمښت وکړي. مثلا طالبان که فکر کوي او په دې باندې باور او په دې باندې ټینګ واوسي چې موږ له حکومت سره هېڅ ډول مذاکرات نه کوو دا نو ممکن دا خبرې باید کامیابې نه شي او بریالۍ نه شي. او یا که حکومت داسې فکر کوي چې موږ طالبان د هېڅ شی په توګه یا هېڅ یو ادرس په توګه نه پېژنو یا ورسره مذاکرات نه کوو یا ځینې نور شرایط ږدي دا بیا نور هم لاره سختوي. خو فکر کوم دې برخه کې د حکومت حسن نیت ښه ده او دې برخه کې حکومت ځینې لازم اقدامات هم کړي چې د بندیانو خبره ډېره واضح ده. نو اوس مسله ډېره طالبانو ته راجع کېږي او طالبان باید په دې برخه کې ګام واخلي او اقدام باید وکړي او د خپل دریځ چې کوم دی کې باید نرمښت راولي. وړاندې راپورونه داسې وو چې طالبان د یوې اونۍ اوربند لپاره سلا شوي خو بیا وروسته طالبانو ویلي چې موږ د اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي په کمېدو سلا مشورې کړي. ستاسو په نظر د اوربند او د تاوتریخوالي د کمېدو ترمنځ به څه داسې لوړ توپیر وي یعنې څه توپیر لري دواړه سره؟ اوربند فکر کوم په معنا کې ډېر تفاوت نشته خو طالبان نه غواړي په رسمي ډول باندې مسله اعلان کړي. ما مخکې دوی یو ډار لري هغه د دوی د لیکو د شړېدو نه ده ځکه د دوی لیک یې هغسې منظم یا هغسې چې منظم تشکیلات ولري یا منظم دفاتر ولري یا منظم مسلسل روزمره جریان ولري هغسې نه دي. دوی ډېر په نري تار باندې د خپل لیک تړلي او بندي کړي دي. نو دوی په دې ډارېږي چې که د تېر اوربند په شکل باندې د دوی جنګیالي ښارونو ته ځي کلو ته ځي له خلکو سره له اردو سره له پولیسو سره دغسې کیني راشه درشه کوي دا نو بیا په جګړه باندې اغېز کوي د دوی په فکر باندې د دوی په مورال او په ذهن باندې چې دوی کوم د چا دپاره جګړه کوي په هغه باندې بد تاثیر کوي. نو فکر کوم دوی دا مسله په رسمي ډول باندې نه اعلانوي او غواړي غواړي یو ډول نه اعلان شوی اوربند که نوم ورته واخلو دغسې یو څه وکړي او هغه په عمل کې وښیي چې موږ خپله جګړه راکموو تشدد راکموو په رسمي ډول باندې یو څه نه اعلان شوي ځکه دوی یو نه اعلان شوی اوربند په تېر لوی اختر کې هم همدغسې ورته یو درې ورځنی څه وو طالبانو اعلان نه کړ خو د اختر په څلرمه باندې اعلامیه ورکړه چې په تېر درېو ورځو کې هېڅ ډول پېښه نه ده رامنځته شوې. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې طالبان یو ډول نه اعلان شوی اوربند ته غاړه ایښې او کوي. ډېره زیاته مننه ښاغلی سمیع الله پیوند تاسو نه. ډېره زیاته مننه کوره ده. او اوس هم یوه لنډه دمه لرو بیا هم د ټولګې ادامې ته راګرځو. د ټولګې ادامې ته ښه راغلاست. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د کندهار میوند ولسوالۍ په کاري سیمه کې 3 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت خبرپاڼه لیکي په بغلان کې هم د افغان هوایي ځواکونو د برید په پایله کې تېره شپه 3 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. خبرپاڼه لیکي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د ګډو ځواکونو عملیاتو کې یو طالب وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. افغانستان ایران ته ډاډ ورکړ چې خاوره به یې د هغوی په خلاف ونه کارول شي. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ مازدیګر مهال د ټلیفون په کرښه د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې دي. په خبرو کې ولسمشر غني روحاني ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي هوکړه لیک پر اساس به د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هېواد پر خلاف نه کاریږي. ولسمشر له ایران سره د القدس ځواک مشر قاسم سلیماني د وژلو په تړاو غمرازي ښکاره کړې او د ډاډګیرنې مراتب یې وړاندې کړی دی.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمنه کړې چې په خپل وخت به د شکایتونو کارونه بشپړ کړي. د شکایتونو کمیسیون نیوکه لري چې ټاکنو کمیسیون په ځینو برخو کې ورسره همکاري نه کوي چې ځینې کارونه یې له خنډ سره مخ کړي. اوس ټول د شکایتونو کمیسیون ته په تمه دي چې څنګه او کله به شکایتونه وروستي او ټاکنو پروسه پای ته ورسوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ځینو ادعاو په اړه چې ګینې د دوی کارونه پڅ روان دي وایي دوی تر دې دمه له مهالویش سره سم روان دي او ژمنه کوي چې د شکایتونو څېړل به په خپل وقت بشپړ کړي. کمیسیون شکایات انتخاباتی با نهایت کوشش میکنه که همون وقت زمان معینه انشالله تمام رسیدگی ها انجام شود. چون شکایات بسیار تعداد زیاد است، شنیدین که چقدر شکایات است و ما تمام تلاشمان هموست که وقت مضایع نکنیم، به وقت معینه و رسیدگی کنیم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کارونو له پیل څخه لږ تر لږه 15 ورځې تیریږي. شکایتونو کمیسیون شکایتونه په 14 برخو کټګوري کړي او د ماهیت له مخې په 3 برخو ویشلي دي. موږ په 14 کټګوري دا شکایتونه تقسیم کړي دي چې زه به تاسو ته ولولم. تفاوت رای بایومتریک با فرم نتایج 6881 شکایت، افزایش آرای به نفع کاندید 119 شکایت، کاهش آرا به ضرر کاندید 552 شکایت. شکایتونو کمیسیون د غراض په ځینو برخو کې د ټاکنو کمیسیون له همکارۍ سره ټکوي او وايي د ولایتي حضورونو او د درملو له لوري د ځینو راپورونو په تړاو کره معلومات نه ورکوي. بعضی وقتا به خاطر امی مسئله یوزر و یک مسئله دیگه مثلا بعضی معلومات های در ملوک که ما خواستیم یک کم سالنگاری یک روز طرف میشه، اما در کل رابطه ما با کمیسیون انتخابات بسیار خوب است. بعضی شکایت هایی است که ناگزیرن باید به چی مراجعه کنن؟ به خود سیستم. تا زمانی که به سیستم مراجعه نکنن نمیتونن که این تفاوتی که مثلا شکایت شده بین تفاوتی که بین فرمه نتایج و اون آرای پروسس شده است. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ټول ټال 14,000 شکایتونه ثبت شوي. مسؤلین وایي تر اوسه نه پوهیږي چې شوي شکایتونه په وروستیو پایلو اغېز کولی شي او که نه. فاریاب کې د طالبانو یوه 4 کسیزه ډله وژل شوې او بله 15 کسیزه ډله پوځ ته تسلیم شوې ده. د 209 شاهین قل اردو یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې عملیات کړي چې 4 طالبان یې وژلي او د طالبانو نظامي کمیسیون مشر قاري جیلان یې له 11 نورو ملګرو سره ټپي کړی دی. خبرپاڼې ویډیو خپره کړې چې قیصار ولسوالۍ کې د ملا ناظم په مشرۍ د طالبانو 15 کسیزه ډله تسلیم شوې او له جګړې یې لاس اخیستی دی. طالبانو د دې عملیاتو او تسلیم شویو کسانو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. دلته چې موږ شي مناسب سمو نه شهادت نه شي ورور پښتانو او بعدا کله سرګر ما پاتراله د دې مناسبت خراب شو راوند د دولت وسایل د طالب د سایه د دولت وسایل تراله د اوس په نو د خیر شو د دولت سره غاړه په غاړه ولاړو په مقابل کې د دوی جنګونو غوښتل. له دې سره دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندز ولایت د 8 ناحیې اړوند په الچین کلي کې د ملي اردو کمانډو ځواکونو عملیات کړي چې په پایله کې 7 طالبان له وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. شمال ختیځ کې د 219 قل اردو قماندان بیا ویلي چې د کندز خان آباد او اقتاش ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت ویلي د باغلان ولایت مرکزی باغلان ولسوالۍ جرخشک په چوفروشان سیمه کې د عملیاتو په پایله کې 2 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو پایلې لرې نه دي او دا د نړیوالې ټولنې دنده ده چې پایلو ته انتظار وباسي. د یو نومنام مرستیال ټوبي لنزر ویلي لومړنۍ پایلې اعلان شوي او اوس هغه بهیر روان دی چې شکایتونه ثبت شوي او په هغو غور کیږي. ټوبي لنزر ویلي دوی پلانونه جوړوي او که داسې ونه کړي نو مسؤل به وي. هغه ویلي که د ټاکنو کمیسیون اعلان ښیي چې هیڅ نوماند له 50 سلنې ډېرې رایې نه دي اخیستې نو د ټاکنو مدیریتي ارګانونه به دویم پړاو ته چمتووالی لري. لنزر ویلي دوی به له ټاکنیزو کمیسیونونو په ملګرو ملتونو کې مرسته وکړي چې هر څومره ژر کیږي دویم پړاو ټاکنې ترسره کړي. هرات کې د بار وړونکو موټر چلوونکو اعتصاب 10مې ورځې ته وغورځېد.
موټر چلوونکي شکایت کوي چې د هرات کندهار او کندهار کابل پر لویه لاره پولیسو پاټکونه اچولي او په غیر قانوني توګه ترې پیسې اخلي. له دې سره د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي هم ویلي د هرات کندهار پر لویه لار پولیس له باروړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونو افغانۍ راټولوي. تر اوسه کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم کوم اقدام کړی. خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد دومره ویلي چې له موټر چلوونکو په زوره پیسې اخیستل کیږي. خو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فراه، نیمروز او کندهار اړوند ساحو کې خو موټر چلوونکو ویلي د هرات په میر داود سیمه کې هم ترې په زوره پیسې اخیستل کیږي. د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې روغتیا پالو ته طالبان خبرداری ورکړی چې د بېلابېلو واکسینو ګډ روټین پروګرام له پلي کېدو دې ډډه وکړي. د څمکنیو ولسوال وایي د طالبانو د خبرداري له کبله د ولسوالۍ روغتون کې 3 ورځې د واکسینو خونه تړلې وه او یکشنبې یې بیرته پرانیسته. د پکتیا عامې روغتیا ریاست هم مني چې آریوب زازیو او څمکنیو کې وسلوالې روغتیا پالونو خبرداری ورکړی و خو دغه ستونزه اوس هواره شوې ده. د معلوماتو له مخې د پکتیا څمکنیو، پټان او اریوب ځاځیو ولسوالیو روغتیا پالانو ته طالبانو خبرداری ورکړی چې د واکسینو روټین پروګرام له پلي کېدو دې ډډه وکړي. روټین د تور زیړي او شري په ګډون د 10 بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي ګډ پروګرام بلل کېږي. د واکسینو په مورد تقریبا یوه هفته مخکې هم د طالبانو مشرانو سره په تماس کې شوي وو او د خپل ځایي حکومت سره د موږ دولتي حکومت سره په تماس کې شوي وو. ستونزه موجوده ده. ویلې ډاکټر تهدید د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زورمتی وایي چې مرکزي روغتون کې روغتیا پالانو د طالبانو له ویرې 3 ورځې د واکسینو خونه تړلې وه چې نوموړي بیا بیرته پرانیسته. کړی و بیرته مې خلاصه کړه او امر ورته وکړه چې د دولت تر حاکمیت لاندې چې تر څومره زور رسېږي باید واکسین تطبیق شي او مخالفینو ته مې دا پیغام ورکړه چې که دښمني وي نو له موږ سره به وي، د دولت سره به وي. د پکتیا عامې روغتیا ریاست هم مني چې څمکنیو او اریوب ځاځیو کې روغتیا پالانو ته د روټین پروګرام د پلي کېدو خبرداری ورکړل شوی و خو پر وینا یې چې ستونزه هواره شوې ده. د دې موضوع پر تندم دوی نه خبر دی ترلاسه کړی و چې تدبیر کوونکي موثر موږ سره شریکه کړې وه چې یو په ځاځي اریوب کې و یو په څمکنیو کې و خو اوس هغه پروګرام بیرته خلاص شوی. هڅه مې وکړه چې د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د واکسینو د مخنیوي په اړه د طالبانو نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانېدو. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې د نشهیي توکو په ثبت کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د نشهیي توکو د عدلي او قضایي ارګانونو د معلوماتو پر اساس تیر کال 225 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال یې شمېر 1081 ته رسېدلی. د ثبت شویو قضیو ډېری برخه د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه دي چې د نارینهوو په ګډون ښځو هم د نشهیي توکو د لیږد په تور نیول شوي دي. دلته د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استازي راټول شوي چې رسنیو سره خپل کلنی راپور شریک کړي. د نشهیي توکو د ثبت قضیې د تیر کال په پرتله زیاتې شوي چې لامل یې په دې برخه کې د کشفي ارګانونو هڅې په ګوته شوي دي. قضایی که بیشتر شده و از ارگانهای کشفی نه تنها از بخش پلیس مبارزه مواد مخدر بلکه از امنیت ملی و از بخش گمرکات قضایی آمده که بیشتر همون تمرکز بیشتر فعالیتاشون در عرصه بوده که دانستان بیشتر این قاچاق براره پیش از اینکه اعمال جرمی خود به معدن برسند رو بازداشت. ډېر نشهیي توکي هندوستان او عربي هیوادونو ته لیږل کیږي. له همدې کبله نشهیي توکي د حامد کرزي هوایي ډګر څخه ترلاسه شوي چې د نیول شویو کسانو شمېر 250 ته رسیږي چې 14 یې مېرمنې او 3 پکې د ایران تبع دي. 205 تن بازداشت شده که در جمع از اینا 13 تنشان از طبقه اوناس از افراد هستند که مواد مخدر با استفاده از شیوه جاسوسی یعنی بعضشان بلیده بودن در شکم خود جای به جای کردن، بعضشان از شیوه آغشته سازی در بین لباس ها، جاسوسی مواد در بین نوشیدنی های انرژیزا، در بین مواد کازمتیکی یا آرایشی با استفاده از جاسوسی در بین میوه های خشک
آغشته سازی با چای، با چندین شیوه مختلف بود که هدف اصلی از اینا در کل کشور هندوستان اکثرا بوده، شهر دیلی و کشورهای امارات متحده عربی می شد. نشهي توکو پر وړاندې د عدلیې او قضایي مرکز د نشهي توکو ترڅنګ میلیونونه نغدې پیسې او نقلي وسلې هم نیولي او مسؤلو ادارو ته سپارلي دي. فقر او د نشهي توکو پر وړاندې نه پوهاوی هغه لاملونه دي چې د نشهي توکو په لیږد کې د ښځو ونډه هم زیاته کړې. پاکستان ته د څارویو د قاچاق له امله کندهار کې د یو شمېر څارویو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. څاروي لرونکي وایي هره ورځ پاکستاني سوداګر له کندهار نه سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې کندهار کې یې د څارویو بیې هم لوړې کړي. پر همدې مهال د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره په ګډه هڅه راپیل کړې. په کندهار کې د څاروي روزونکي او پلورونکي وایي د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له سویلي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل شوی چې څاروي کم او بیې یې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرونو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. مالداران وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي ممکن د یو شمېر څارویو نسلونه له منځه ولاړ سي. دلته په دغه ګنج کې رانیسي پاکستانیان راځي دا غټې غټې مازدارې په بارې نو په اختر کې هم خلاص و پسونه اوس د اختر رئیس داسې ګراني جوړه شوې ده چې نه خرڅېږي پسونه او نه رانیول کېږي بیخي بده ګراني ده. دا هم پاکستانیان راځي د پاکستان خلک راځي مثال دغه دګي بازار دلته هم په موټرانو باري 10 موټره 20 موټره 50 موټره د ورځې بارېږي سر د خدای د رباط پسونه بارېږي دلته په دا خطر ګراني. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم د څارویو لرونکو اندېښنې نه ردوي خو وایي پاکستان ته به د سپین بولدک له لارې د څارویو د قاچاق مخه ونیسي. زه دا نه ردومه چې نه به ځي قاچاق کېږي ایران ته به هم کېږي پاکستان ته به هم کېږي او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې ریاست زراعت ما په کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګه قرنطین ته ګمرک ته. یو شمېر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق کې یو شمېر افغان پولیس هم لاس لري خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې ردوي او وایي چې په دې اړه یې تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. د څارویو د قاچاق ترڅنګ پاکستان ته د یو شمېر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره کوم کار نه دی کړی. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. د افغان ځواکونو د روزنې په لار کې تازه د کابل له نظامي مرکز څخه له زرو زیات سرتیري فارغ شول چې دندو ته به ولېږل شي. فارغ شوي سرتیري به د اړتیا له مخې هغو ولایتونو او سیمو ته ولېږل شي چې تشکیل پکې کم دی. فارغ شویو سرتیرو کې ښځینه هم شاملې وي او د هېواد په هر ولایت کې د دندې کولو ډاډ ښودلی. د کابل نظامي مرکز چې هر څو میاشتې وروسته ترې لویه ډله سرتیري فارغه کیږي او بیا د دندو لپاره ولایتونو ته لیږل کیږي. تازه 190 سرتیري فارغ شول چې 48 یې ښځینه دي. د نظامي مرکز مسؤلین د سرتیرو په روزنه او وړتیا باور لري چې د هېواد له خاورې به په سمه توګه دفاع وکړي. شاهد پیوستن باز هم صدها تن و هزارها تن از چی از قشر ذکور و چی از قشر ناس ما از جمله کسانی که با دروری و رشادت امروز کمر بسته میکنیم به دفاع از افغانستان، از ارزش‌های ملی و اسلامی ما، از استقلال ملی ما و از حاکمیت ملی ما. تازه فارغ شویو سرتیرو چې ښځینه هم پکې شامل دي ژمنه وکړه چې په پوره ایماندارۍ به خاورې نه ساتنه کوي.
اینقدر آماده هستیم که با برادران خود در سنگر شانه به شانه در مقابل دشمن جنگ کنیم و دشمن شکست بدهیم. ولایت ته آماده یم چې وظیفه اجرا کړم، که هر ولایت وي د افغانستان څلورو ولایتو کې ټولو ته آماده یم چې وظیفه اجرا کړم او په ښه میړانه هم که دې ته چې زما د سر د تګ دغه پکې ویم زه کولی شم چې اجرا کړم هر ولایت کې. در اینجا درس ریاضی یاد گرفتیم از نگاه انداخت، تکتیک و این چیزا و وظیفه ما در هر کجایی باشد، در هر قطعات باشد، ما میتونیم دوش برادرای خود اونجا وظیفه خود را اجرا کنیم. له دې نظامي مرکز څخه هرو څو میاشتو کې لویه ډله سرتیري تر روسنې وروسته فرغه کیږي او بله ډله سرتیري تر روسنې لاندې نیول کیږي او جګړې ته لیږل کیږي. که سوله راغله او جګړه پای ته ورسېده، نظامي مرکز کې به بیا په دومره کچه د سرتیرو روسنې ته اړتیا لري. کونړ کې 15 داعش جنگیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش تسلیم شوي جنگیالي وایي د دې ډلې پخوانی قوت نه دی پاتې او جګړې یې بې نتیجې دي. د کونړ امنیه قمندان وایي داعش او طالبان که تسلیم نشي نو په هر ډول خوندي ځایونو کې به ووژل شي. د داعش دا 15 کسیزه ډله امنیتي ځواکونو ته تسلیمیږي. نن یې په امنیه قمندانۍ کې وسلې ښکته او چارواکو یې ښه راغلاست وکړ. دلته ورته د افغانستان بیرغ ورکول کیږي. تسلیم شوي داعش جنګیالي وایي کلونه یې په غرونو کې ټوپکې وګرځولې خو څه یې په لاس ورنغلل. دوی وایي د داعش ډله د پردیو ګټو خوندي کولو لپاره جنګېدله خو په دې وروستیو کې قوت له لاسه ورکړی. چې راشي او د خپل اسلامي دولت سره اوږه په اوږه ودرېږي او هغه بهرني کارواني او لاسوهونکي چې افغانستان ورانوي او په افغانستان کې جنګ غواړي چې ختم نشي په شریکه باندې د هغوی لاس ونیسو. د کونړ امنیه قمندان وایي هغه حکومت ډلې چې امنیتي ځواکونو ته تسلیمیږي او وسلې پر ځمکه ږدي نو دوی ورته پوره چمتو دي خو ګواښ کوي که تسلیم نشي نو د غرونو څوکو کې هم ژوند ته نه پرېږدي. یا همیشه دا زما شعار دی یا به تسلیمیږي او یا به راځي زموږ سره ژوند به یو ځای کوي یا به جنگ کې ماربه د بین ځي وژل کېږي یا به فرار کوي لکه هغه نورو فراریانو غوندې ځنګلو کې او غرو کې و سموچو کې به ژوند کوي او هغه هلته هم نه کوي انشاءالله. مرستیال والي وایي وسلوال طالبان او داعش ډله کې جنګېدونکي افغانان باید د جګړې په اهدافو پوه شي ځکه د پردیو لپاره جګړې په زیان دي او باید لاس ترې واخلي. مخکې له دې نه چې خدای ناخواسته وژل کېږي اولادونه دې پاتې کېږي، ښځه دې کونډه کېږي او یتیمان کېږي، کله ولس در باندې خفه کېږي، نو ښه خبره به دا شي له موږ سره یو ځای شئ امکانات او ظرفیت ورته درلودل تاسو ته په دولتي اداراتو کې وظیفې درکول کېږي. اوس چې هوا سړه شوې نو جګړې هم ارامې شوې دي خو کونړ کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو وروستي عملیات معمولوسونه کامیاب ګڼي چې دې ډلو ته یې ګڼ تلفات واړول. محمد زمان سهیل، شمشاد راډیو ټلویزیون، کونړ. پاکستان له تېرو 6 میاشتو راهیسې د کراچۍ بندر کې د بورې له 2500 نه ډېر کانټینرونه درولي او افغانستان ته لیږد اجازه نه ورکوي. خصوصي سکتور وایي افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې د پاکستان ټولو مقرراتو ته غاړه ایښي خو بیا هم وخت ناوخت پاکستان د افغان سوداګرو د توکو انتقال پر وخت خنډ جوړوي. پاکستان کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 262 کانټینره بوره له تېرو 6 میاشتو راهیسې درولي او افغانستان ته یې د لیږد اجازه نه ورکوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي ستونزه یې اړوندو وزارتونو سره شریکه کړې خو تر اوسه د حل لپاره اقدام نه دی شوی. 262 کانټینره بوره د یو سوداګر ده د کراچۍ په پورت کې د 6 میاشتو په دې خوا د هیڅ مشکل پر لرلو سره هلته ولاړه ده او سوداګر د دې په دغه کې چې یا د مال به خراب شي که په لاس ورسي. حال دا چې هغه ټول مقررات چې د همسایه مملکت هغه ټول پر ځان قبول کړي دي. افغانستان چې پر وارداتو متکی هیواد بلل کیږي پاکستان له اوږدو کلونو راهیسې په حساسو شرایطو کې خپلې لارې د فشار په توګه د افغان حکومت پر وړاندې کارولې. بل لور ته افغان حکومت باندې نیوکې دي چې له پاکستان سره د سوداګرو د ستونزو د دایمي حل په برخه کې پاتې راغلی. در مواقع بسیار خاص خصوصا در فصل صادرات ما و در مواقع بسیار حساس از
نقاط استراتژیک ترانزیتی که در اختیار داره، بنادر استراتژیکی که در اختیار داره که برای افغانستان دارای اهمیت استراتژیک است، مثل بندر کراچی، بندر محمد بن قاسم و بندر گوادر. از اون نقاط به عنوان فشار بالای حکومت افغانستان استفاده میکنه. سوداګرۍ وزارت په دې تړاو رسما څه نه وایي، خو دغه وزارت کې ځینې سرچینې وایي پاکستان د توکو د خراب کیفیت له امله د لیږد مخه نیولې. خصوصي سکتور بیا وایي د ترانزیت برخه کې د پاکستان ټولو مقرراتو ته غاړه ایښي، خو سربیره پر دې هم پاکستان وخت ناوخت د افغان سوداګرو د توکو لیږد پر وړاندې خنډ جوړېږي. اندېښنې دي که دغه توکي په وخت سره انتقال نه شي ښایي زیانمن او له منځه ولاړ شي. اوس هم بهرني خبرونه. د سلیمانی جنازه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګرځول کیږي. په پام کې و چې هغه تیر مازدیګر په کرمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شي، خو د ډیرو جنازو د مراسمو له امله پاتې شو. په مشهد، تهران او اهواز کې د قاسم سلیمانی د جنازې پراخ مراسم ترسره شول چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې لاریونونه هم کیږي او خلک د امریکا ضد شعارونه ورکوي. هغوی له حکومت غواړي چې له امریکا څخه د قاسم سلیمانی د وژل کېدو سخت انتقام واخلي. سلیمانی د تیرې اونۍ په پای کې د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. پلازمینه بغداد کې یو ځل بیا هوایي بریدونه شوي دي. عراقي رسنۍ وایي شپږ توغندي د پلازمینه بغداد په امن سیمه یا ګرین زون کې لګېدلي دي. د عراق پوځ وایي په دغه سیمه کې دولتي ودانۍ او بهرني عملیاتي مرکزونه دي. هغوی وایي د دې ترڅنګ درې نور راکټونه هم د جادریه په نوم سیمې شاوخوا لګېدلي دي. رسنیو تر اوسه نه دي ویلي چې دغه راکټونه د چا لخوا توغول شوي، خو د ایراني جنرال له وژل کېدو او د امریکا پر سفارت له برید وروسته دا دویمه شپه ده چې هوایي بریدونه کیږي. اخوا د عراق پارلمان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو غږ هم کړی دی. د جواهرلال نهرو پوهنتون پر محصلانو او ښوونکو برید شوی دی. ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل شوي چې نقاب لرونکې ډلې پوهنتون ته ننوتلي او استادان او محصلان یې وهلي دي. په دغه برید کې د چپړخي ګوند یو شمېر غړي هم ټپیان دي. دغه ډله ییز برید وروسته له هغې کېږي چې څو اونۍ وړاندې په جامعه اسلامي پوهنتون کې هم تاوتریخوالی شوی او مسلمان محصلان پکې ټپیان وو. هندي مسلمانان وایي پوهنتونونه باید پر سیاسي مرکزونو بدل نشي او سیاسي لوبې دې پکې نه کېږي. نوي ډیلي کې وروسته له هغې کړکېچونه زیاتېږي چې هند حکومت د تابعیت نوی قانون تصویب کړ. د نن ورځې خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې ستاسو ګرانه چوپړ ته وځېرېږم په لویو بخښونکو خدای سپارم.